صاحب مهرباني وکړه. شفیع الله صاحب څه شی به خورئ؟ انجینر صاحب چې څه ستاسو خوښ وي. یعنې زما په خوښه یې خورئ نو سمه وایه دې خوا راشه. ښه نو هغه پروجیکټ چې کوم دی که نه هغه به بیا زه ورسره خپله خبرې کوم. هماغه چا مې سره خبره وکړو ورسره. صحیح ده که نه؟ صحیح ده. صاحب تاسو ته څه شی راوړم؟ داسې وکړه چې یو 2 خراکه بریاني راوړه او یو چکن انډي راوړه. صحیح ده؟ صحیح سمه. نو هغې که بیا مرینګ وکړه اخیانا که نه. صاحب نور څه شی راوړم؟ دې خوا راشه. صاحب مهرباني داسې وکړه ورشه بیل راوړه. ښه نو بس خبره داسې ده. ښه مشکل نشته. صاحب دا ستاسې بیل. صاحب نوره بقای راوړم. شفیع صاحب ته خوراک وکړه زه د لاسونه وینځم راځم. ښه مهرباني وکړه انجینر صاحب. انجینر صاحب څه شو؟ هغه لاسونه وینځي راځي. څه خبر ده؟ دا بقای پیسې مې ورته راوړې. دلته یې کېږدئ. صحیح. دا لاسونه خو مې وینځم. دا پیسې لاسونه مې غوړ دي. زه چې راشم بیا به الحمدلله الذي اطعمه السلام. دې خوا راشه. ها صاحب بقایا پیسې راوړي. صاحب ما خو بقایا دغلته کېښوده میز باندې. نو کوم دي دلته خو نشته؟ صاحب ما دغلته کېښوده بیا زه لاړم نور کار مې کاوه. نو کوم دي دلته خو نشته؟ صاحب ما ستاسې پیسې هم دغلته کېښودې. دروغ مه وایه. ستاسو غوندې خلک زه ډېر ښه پېژنم. یول خو یو ځای کې تاسو ته وظیفه نه میلاوېږي او چې بیا دغسې غریبانه درته میلاو شي او لږ غوړ کس وګوري نو بیا هم غلا ته لاس واچوي. پیسې راوباسه ماله شابه پیسې پیدا کړه دلته کوم دي؟ صاحب ما غلا نه ده کړې. ستاسې پیسې ما راوړې او دغلته په میز مې کېښ. دروغ مه وایه. دروغ مه وایه. راوباسه پیسې. څه خبره ده صاحب؟ یله مې پیسې ورکړې وی بقایا راوړم. زه لاړم لاسونه مې وینځل اوس وي دا مې دلته بقایا پیسې کېښودې. دلته کوم دي ته ما ته وښیوه. تا خو ما بقایا پیسې درکړې څه دې کړې؟ نه ما پیسې راوړې دغلته مې کېښودې. دروغ وایي دروغ. صاحبه ټول غله دې راټول کړي دي دلته مړه. والله که درله څوک راشي
پیسې راوباسه شابه. ولې تا باندې ما باور وکړ ځان سره مې شاګرد کړې او ته بیا دلته غلا کوې هو راوباسه د خان صاحب پیسې څه دې کړې شابه. مشره ته یې مال راپرېږده د داسې خلکو چاره ماله ډېره ښه راځي چې دې نه زه څنګه پیسې وباسم. ولې میر صاحب څه خبره ده؟ دلته ما پیسې ورکړي مال بقایا راوړه. زه لا سینځلو ته لاړم وایي دلته ما پیسې کېښودې نو دلته اوس پیسې کم دي؟ انجینر صاحب ته چې لاړې لاس سینځلو له نو دې بېچاره پیسې راوړلې زما لاسونه غوړو نو ما دا قاب په دې پیسو کېښودو ما ویل چې زه دا لاس وینځم نو را به شم او راوا به علم او ستاسو پیسې دا دي. انجینر صاحب دا پیسې مو واخلئ تاسې هم دا بېچاره بې عزته کړو. صاحبه ودې لیدل ما ستاسو پیسې هم دلته ایښې وې خو دا چې ستاسې ملګري د قاب لاندې کړې وې په دې کې زما ګناه څه وه؟ زه ماسې ووهلې او نیکه زه غل نه یم زه دلته د مزدورۍ دپاره راغلی د یو کپ ماړۍ ګټلو دپاره راغلی او زه هېڅکله غلا نه شم کولی. وبخه وروره زما نه ډېره غلطي وشوه. وبخه وروره ما هم زر فیصله وکړه ځکه چې بې ځایه مې تاسو ووهلی. نه صاحبه څه چې دې وکړل ښه دې وکړل موږ او تاسې همداسې عادت شوي یو اول کار کوو بیا وروسته سوچ کوو خو داسې نه ده پکار کله چې یو کار کوو باید له مخکې نه سوچ او فکر وکړو چې زه په حقه یم که په ناحقه. او نیکه تا چې ما ته غل وویل له نن نه وروسته زه تا سره په دې رسټورانټ کې کار نه کوم ته پوه شه او دا رسټورانټ دې پوه شه. صاحب ټول غله دې راټول کړي دي دلته مړه والله که درله څوک راشي پیسې راوباسه شابه. څه دې کړې پیسې دې څه کړې؟ تا ما سره وعملکه نه ته خو هوټل کې شاګرد یې ته څنګه مونږ سره ناست یې؟ نو ولې ظالمه ټوله غوښه اوس هم خلاصه کړې ده والله چې درو بخم. او ته څنګه راغلی؟ هوټل زما دی زه اوسئ. او نیکه تا چې ما ته غل وویل له نن نه وروسته زه تا سره په دې کارخانه کې کار نه کوم. پیسې راوباسه. ولې تا باندې ما دومره باور وکړ دلته مې وظیفه درکړه او تا اوس د دې پیسې څه کړې؟ جهانګیري اوس خبره مونږ کنه پیسې راوباسه. څه دې کړې پیسې؟ د دې پیسې دې څه کړې؟ اوس یا بله خبره